ډېر کارونه داسې دي چې هغه په فرضي کې ناروا دي او په نفلي کې روا دي. لکه اوس یو سړی قصدن عمدن په ناسته باندې مونځ کوي نفلي، جایز دي که نه جایز؟ جایز دي. دغه شان نفلي مونځ اکثر اوږه دي. اوس سړی په تهجدو ولاړ دی، په اوږدو تهجدو باندې، او ضرورت پکې راغی اخوا دېخوا کتو ته، نو په دې کې څه حرج نشته. هر چې فرضي مونځ دی نو په هغې کې به احتیاط ډېر غوره دی. فرضي مونځ مختصر ومي، فرضي مونځ مختصري، په هغې کې به احتیاط ډېر پکار دی. مانځه کې سټ تاوال را تاوال، د دې مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده. وعن ابن عباس رضی الله عنهما، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دا خبره کړې ده، وإن رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي چې کان یلحظ فی الصلاة یمینا و شمالا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله نه کله په منځه کې د سترګو په دې ګوټونو کې ښی او ګس طرف ته کتل، ولا یلوي عنقه خلف ظهره، خو سټ به یې نه اړو شاته. رواه الترمذي والنسائي، دا حدیث امام ترمذي امام نسائي راوړی. ورته دا مسله ثابته شوه، او مخکې ما بیان کړې ده چې په منځه کې سټ اړول د دې نه ځان ساتل پکار دي. او سینه چې دې واړوله د قبلې نه، نو بیا خو دې سره مونځ فاسدېږي. هر چې د سترګو په ګوټونو کې کته را کته دي، نو دا روا دي، بیا خصوصا چې کله مصلحت پکې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په دې منځه کې په ګوټونو کې کتلي دي، د سترګو په دې ګوټونو کې ښی او ګس ته، نو د منځه د مصلحت دپاره یې کتلي دي. د هغه کته داسې نه و لکه چې یو سړی غافله د منځه نه او ښی طرف ته او ګس طرف ته ګوري. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو به په کامل توجه سره ودرېدو په منځه کې، خو چې کله به مصلحت او ضرورت به و، نو بیا به په دې منځه کې د سترګو په دې ګوټونو کې ښی او ګس طرف ته کتو. د دې نه دا ثابته شوه چې د مصلحت په رڼا کې د سترګو په ګوټونو کې کتل څه دي؟ جایز دي. او دا په دلیل دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا حدیث. ډېر کارونه داسې دي چې هغه په منځه کې روا دي او زموږ خلک ترې نه دي خبر، او ډېر داسې دي چې ناروا دي او ترې نه دي خبر. دا اوس وګوره د مصلحت دپاره په منځه کې اخوا دېخوا کته د سترګو په دې ګوټونو کې دا جایز دي. بیا دې نه بعد حدیث راوړی، وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. عدي بن ثابت د خپل پلار ثابت نه، هغه د خپل بیا د پلار نه، یعنې د عدي د نیکه نه دا روایت راوړی دی. رفعه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اوچت کړی دی سند. وایي چې العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة، په منځه کې اپرنجې، په منځه کې اګرمې، او په منځه کې د خوب جټکې راتله. والحیض والقیء والرعاف من الشیطان، او په منځه کې چې په زنانه باندې د حیض بیماري راشي، یو الټۍ وکړي. والرعاف، د پوزې نه وینه تله، دا د شیطان د طرف نه. رواه الترمذي، د حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی، او سندن د حدیث کمزوری دی. محدثینو د دې حدیث د سند کمزوری کړی دی، خو دا خبره صحیح ده، دا صحیح ده، معنی صحیح ده چې په منځه کې دا قسم شي نه راتله، په دې کې د شیطان غټ لاس. اوس کله چې ته په منځه باندې ودرېږي، اګرمي به د باندې راشي، د دې منځه نه وځه ته برابر. درس کې کښېنه، خوب بدل راشي، درس نه وځه ته به بلکل برابر. د خوب جټکې به د باندې راځي، اګرمۍ به راځي، نو دا د شیطان د طرف نه. مطلب دی چې دې کارونو نه ځان لرې ساتل پکار دي، د دې کارونو نه ځان لرې ساتل پکار دي. چې ستا مقصد د دې حدیث ته راوړو دا دی چې هغه کارونه مه کوه چې ستا د منځه خشوع پې خرابېږي، چې ستا د منځه د خشوع خرابه نه شي، او ستا د توجه کومه چې د الله طرف ته دی چې دا خرابه نه شي. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی، وعن مطرف بن عبد الله بن شخير عن أبيه
خپل پلار عبدالله ابن شخیر رضی الله عنه دا روایت راوړی دی. هغه وایي چې اتیت النبي صلی الله علیه وسلم، زه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالم، وهو یصلي، هغه په منځه ولاړو، ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې سینې نه داسې اواز را روانو لکه کټوۍ چې خوټ کېږي، یعنې یبکي وی جړلې. دې نه دا مسله ثابته شوه چې منځه کې هغه جړه چې هغه غیر اختیاري انسان له راشي نو په هغې باندې لمونځ نه فاسدېږي. یو خو هغه جړه ده چې انسان بناوټي جړاګانې کوي او چغې وایي او الفاظ ته صادر شي، دغه ناروا ده. خو داسې جړه چې انسان غیر اختیاري په جړه شي د الله د یرې نه، د عذاب او د جهنم د تذکرې سره، د جنت او د الله د رحمت د تذکرې سره زړه نرم شي او په جړه شي. او الله دا د مؤمنانو صفت ذکر کړی، بلکې الله وی ما داسې قرآن نازل کړی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله. چې کله مؤمنان د دې کتاب تلاوت کوي نو چې کله پکې د عذاب آیتونه راشي او د عذاب خبرې راشي نو د دوی په جسم باندې ویښته ودرېږي، او بیا چې کله د رحمت آیتونه پکې راشي، د جنت تذکرې راشي، نو زړونه یې په ارام شي، په سکون شي چې دا زموږ رب رحیم او مهربانه بادشاه دی. د الله نه یریږي هم او د الله نه امیدونه هم ساتي. دا د مؤمن شان دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځه کې جړل، صحابه کرامو د سلف صالحینو دا طریقه و چې هغوی په منځه کې جړا کوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله ناکله یو آیت کې ټول رکعت واړو، یو آیت ته به ولاړو جړل به په هغې کې به سوچ کوو.